الله ذوالجلال چې دی دا الله ډیر مزیدار نوم دی د خدای. یو حدیث کې راځي چې یو انسان الله وای، صرف دا لفظ د الله وای الله، نو رب العالمین درې ځله ورته آواز کوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده. مور ته که څوک آواز وکړي نو یو ځل ور آواز ورکړي بچی ولې، پلار ته که څوک آواز وکړي بابا نو یو ځل به آواز درکړي ولې، لیکن رب العالمین ته چې تا وایي چې الله نو درې ځله درته آواز درکوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده. دومره الله مهربان دا د الله د نوم آواز او دومره لوی برکت دی د الله په دې نوم کې چې نبی علیہ السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه دا الله لفظ ویل کېږي قیامت به نه راځي. خو چې کلم د دې ځمکې نه او د کائناتو نه د الله نوم ختم شو فوري به په هغه وخت قیامت بیا راځي. دومره د الله د نوم برکت دی. نو جناب الله الصمد، صمد څه ته وایي؟ دا د خدای بل صفت مونږ معنا کو بې نیازه. څه مطلب بې نیازه څه ته وایي؟ هغه ذات چې ټول مخلوق هغه ذات ته محتاجه دی. داسې ده که نه ده؟ مونږ په ډوډۍ کې ورته محتاج یو، اوبو کې محتاج یو، بیماری راشي صحت چې الله نی مقرر کړی والله که د دنیا ډاکټران دې علاج وکړي شي ګرځوا امریکې پورې نه به جوړېږي، او چې الله فیصله وکړي نو په سپېرکو به هم جوړېږي. په عزت کې ورته محتاج، په بچو کې محتاج، دریاب کې چې کشتۍ ور اونخلي محتاج، گاڑی درته خراب شو الله ته چغې، د شپې تکلیف درته پیښ شو، بغیر د خدای نه بل نوم زمونږ په ژبه نه راځي. ټول مخلوق الله ته محتاج، دا د صمد معنا ده. او الله چا ته محتاج نه دی دی نه دی. الله چاته ویلي دي مونږ ته چې دا شی مې پکار دی مال راکې؟ نه دی. الله دا ویلي دي چې دا انور راخېجوم او ستړی شم لږ امداد را سره وکړې؟ ویلي دي؟ نه. الله ذوالجلال ټول مخلوق ورته محتاجه، پروردگار چا ته محتاج نه دی. دا د الله الصمد معنا شو. لم یلد، بچی نشته، اولاد نشته. ولی؟ اولاد خو هغه چاله چې دی وي زه بوډا شم نو اولاد به زما خدمت کوي، کار به راله کوي، او که زه مړ شم نو زما میراث به ورته پاتې شي. نو خدای له نه بوډاوالی راځي نو وله مرګ راځي. په بچي څه کوي؟ ولم یولد، پلار هم وله نشته. پلار خو هغه چا دپاره چې دی په خپل وجود کې پلار ته محتاجه دی. که پلار نو زوی له کومې راغی؟ نو الله خو په خپل وجود کې چا ته محتاجه نه دی. ولم یکن له کفوا احد، دا الله په یو قسم صفت کې همسر او مثل نشته. وایه که نه اوس د دې صورت دا معنا څونه مزیداره خشته ده که نه؟ الله یو دی، ذات او صفتونو او کارونو کې شریک نه لري. الله ته هیڅوک الله چا ته محتاج نه دی، مخلوق ټول الله ته محتاجه. نه ولا زوی شته او نه ولا پلار شته او نه مثل شته. دومره خشته معنا لري. نو چې اوس انسان د دې صورت تلاوت کوي نو رب العالمین به څومره خوشحالېږي. تلاوت کې فائدہ ده. یو حدیث کې راځي چې څوک لس کرته د دې صورت تلاوت وکړي، لس کرته، لس خو آسان دی هر انسان یې لوستی شي، نو رب العالمین به دې انسان له په جنت کې یو محل جوړ کړي. نو چې خدای محل جوړوي خو هسې خو یې نه جوړوي، تا به وله بوځي که نه؟ داسې خو نه ده چې محل تاله جوړ کړي او ته په جهنم کې پروت او پکې اوسئ بل څوک. چې محل له جوړوي ته به زیور ده. په بل حدیث کې راځي چې څوک درې کرته، نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي د الله رسوله مونږ خو به ځان له ډېر زیات محلونه اوس جوړ کړو. لګیا به وی ته دومره نه شي ویلی لکه څومره چې الله محلونه درکولی شي. بل حدیث کې راځي چې چا درې کرته ولسته قل هو الله احد، د قرآن حکیم د الحمد نه تر والناس پورې ثواب بول رب العالمین ورکړي د پوره قرآن درې ځله. یو بل حدیث کې راځي هغه ډېر د خوشحالی دی، ډېر د خوشحالی دی چې څوک سل کرته د دې صورت تلاوت وکړي، سل کرته، نو الله ذوالجلال به ورته د 50 کالو واړه ګناهونه معاف کړي. سل کرته څومره فایده شو پکې. او که یو سړی وي دعا کوم دعا مې نه قبلېږي، نو یو صحابي دی نبی علیہ السلام سره ناست دی مخامخ دعا کوي، د دعا نه مخکې دا صورت ووایي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی علیہ السلام ولا آواز ورکړه ای وروره، وایي دا هغه د خدای صفتونه وکړل او د الله اسم اعظم دی ولس اسم اعظم، ځکه څه دعا کوې نو کوه خدای به یې قبلوي درته.
معلومیږي دا چې سړی دعا کوي او مخکې دا صورت وي دی نه پس دعا هم الله قبلوي. یو بل صحابي دی هغه به په مانځه کې دا قل هو الله احد صورت لسته، دا به لسته په هر مانځه کې. که بل صورت به لسته نو دا به ورسره ملګري کې، امام و دقه بل صورت به لسته نو دا به ورسره ملګري کې. نو نبی علیہ السلام ته چا شکایت وکوي صاحب زمونږ د امام خو چې سورت بقره لولي دا ورسره ووایي، که سوره یاسین لولي نو دا ورسره په آخر کې وایي، هر رکعت کې دی دا وایي. نبی علیہ السلام راوغوښت تپوس یې وکړه لکه دا ولې کې ښه دا ده چې سړی په یو رکعت کې یو صورت ولولي، په بل رکعت کې بل صورت ولولي، دا بهتره. زمونږ خلق خو غریبانان صورتونه یادولی نشي، نو مونږ ځکه ورته وایو چې لکه دا خدا قل هو سوره اخلاص یو کې هم لولو بل کې هم لولو، حالانکه بهتر صورت دا دی. بهتر لمونځ کېږي که څوک دواړه رکعتونو کې دا یو صورت ولولي، فرق نه پرېږدي، خو یاره بهتر دا دی چې یو رکوټ یې ورسره بل یاد کړو، یو رکعت کې یو وایي بل کې بل وایي. نبی علیہ السلام راوغوښته لکه دا ولې دا ته خو سوره اخلاص قل هو صورت دا په هر رکعت کې لولي، دا ولې وی دا الله رسول ډېره زیاته مینه مې ده ورسره، دا خدای صفتونه دي کنه. احبها یا رسول الله، ډېره مینه ورسره کوم. نبی علیہ السلام ولې ځکه د خدای صفتونه دي. نبی هم وفرمایل ان حبک ایاها ادخلک الجنه، وی چې ستا دې صورت سره کومه مینه ده دا مینه به تا جنت ته رسوي، جنت ته به دې رسوي. دا خو د دې صورت فضایل. د دې صورت نه یو څو مسلې راوځي بنیادي طور. یو لوی عالم دی په مصر کې شکیب ارسلان، لوی عالم تیر شوی. هغه وی زما په زړه کې دا سودا و دا فکر و چې دا مسلمان دا ډغرې او دا وال ولې خوري، کله یو کافر د لاس وال خوري، کله بل کافر د لاس وال خوري، کله خپل منځ کې نښتي. یو وخت خدا سوچ چې د مسلمان د لاسه به کافر وال خوړل او ډبول به یې خوړل. اوس مسلمان ارزه کې والی کېږي چې دا ونی ویل کې مې دا سوچ او فکر وی د شپې وده شوم، وی په خوب کې مې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لیده. وی ما ورته وی چې صاحب ډېر پریشان یم. وی ولې؟ وی ما چې زه دې نه باندې پریشان یم چې کافر خو د خدای دشمن دی، د الله نه لري. لکه اوس هم د عراق په دې مسله کې هر سړي په ذهن کې دا راځي د خدای دشمن دی، کافر دی، او مسلمان د خدای دوست دی که دی هر قسمه بد عمل هم دی، خود مسلمان خو دی کنه کلمه خو وی. نو دا مسلمان د کافرانو د لاسه دا وال ټکول او دا غزارونه ولې خوري؟ وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راته په خوب کې وی چې ما په خپل ذهن کې دا یو شک و. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو. نو د دواړو جهانو سردار مبارک راته وفرمایل وی دا مسلمان دا وال او ډغرې ځکه خوري چې د دې په سوره اخلاص عمل نشته، قل هو الله احد صورت باندې د دې عمل نشته. که په دې صورت دی مسلمان عمل وکړه، د عمر فاروق رضی الله عنه، د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د زمانه غوند فتوحات براشي او نن به بیا د دنیا کافر د مسلمان د لاسه ذلیل ګرځي، خو عمل نشته. وی چې کله راویښ شوم د خوبه نو ما پړه کې سوچ کوم چې په دې خو زمونږ عمل شته، د دې خو چې دا کوم معنا چې الله یو دی او بې نیازه دی او زوی او پلار ولا نشته دی، دا خو مونږ ټول منو، او چې دې کې خو د کوم مسلمان شک راشي خو دا بیا مسلمان نه دی. وی بیا مې سوچ کوم نو ته مې یو خبره راغله چې واقعي په دې صورت زمونږ عمل نشته. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله، چې په ځان کې د الله خوی پیدا کړي، د الله صفت ځان کې پیدا کړي. لکه الله نه خوراک کوي نو بس کی نه شهوت لري خواهشات، نو ذات دا مونږ چې روژه نیسو دا مونږ ځان کې د الله صفت پیدا کوو، د پیشمنی نه تر د نور پریوتو پورې، پیشمنی نه والا نور پریوتو پورې د الله صفت ځان کې پیدا کوو چې دا خدای په شان خو سړی نشي کېدی. خو الله نه خوراک کوي نو بس کې نه خواهشات لري، زمونږ هم د پیشمنی تر ماښام پورې دغه صفتونه لږ په ځان کې راوړي. نو نبی علیہ السلام فرمائی تخلقوا باخلاق الله، د خدای صفتونه ځان کې راولئ. نو په دې صورت کې چې د خدای کوم صفتونه دي هغه په مسلمان کې نشته، لکه ډغرې خوري. لکه لومبي صورت صفت په دې کې څه دی؟ الله احد، چې خدای یو دی. مسلمان له پکار دی چې په دې کې یووالی راشي. د مشرق نه مغربه پورې مسلمان چې یو شي یو، که دا مسلمان یو شو، اسې تاسو نه تپوس کوم امریکا به د خپله د ځمکې نه خوځئ چرې به مونه کي تختی با
سره دغه ټیکنالوژي، سره دغه میزایلونو، سره دغه اټم بمونو، خو که مسلمان یو شو، والله که مسلمان ته پورته وګوري که یو شو، یو والی نشته. دا ټول زبانی جمع خرچ خبرې دي. نن چې امریکې په عراق حمله وکړه، ستا مسلمان یې ملګری دی که نه دی؟ ترک یې ملګري یوه شوه. د کویت په سرزمین، د کویت په ځمکه د امریکې په لکونو فوج پروت دی. دوه شو. قطر یې ملګری دی، د قطر په ځمکه د امریکې جزونو د امریکې فوج ولاړ دی. او چې کومې بحري بیړۍ دي د هغه د دغه فرعون، چې کومې بحري بیړۍ دي او د هغې د لاسه په مسلمان حملې کوي، هغه ستا د عربو په دریاب کې ولاړې دي. ناتبر ته چا اونې ته وی څنګه مې کړی، تبر اونې ته انخته وی څنګه مې کړی، وی که لاس کې در کې زمان و نو ټرت ته راته نه شو کولی، خو لاس کې در کې زمان دی. امریکا وی عراق ته څنګه مې کړی، زه یم لاس کې در کې زمان دی. که چېرته کویت در سره نه وي، ترک در سره نه وي او عرب ستا خلاف وي په یقیني معنو کې، نو تا نه افغانستان ته ټرت کولی شو، نه دی عراق ته څه ویلی شو.